او دوی په میلیونونه کلداري چې زه تاسو ته وایم چې دوی یو لیست را لېږلی چې ډېر په لوړه کچه دوی هلته ټکسونه ورکوي، مالیه ورکوي، محصول ورکوي، چې دا هم د دولت او د خلکو د ملت ګټه ده په دې ځای کې چې هغوی دپاره د ظرفیتونه جوړ شي او دوی دپاره کار جوړ شي. راځو په دې برخه کې بله برخه مهمه ده. هر څه نه مخکې نجیب الله صدیقي د صنعتکاران ټولنې معاون صاحب، محترم معاون صاحب اماني او عبدالنصیر انصاف صاحب د مجتمع صنعتکارانو رئیس، بشیری صاحب محترم او ترکی صاحب، نور آغا صدیقي صاحب او ټول صنعتکارانو او زمونږ هغه ملګري د وخت ملګري چې هغه رسنۍ دي او په هر وخت کې زمونږ غږ پورته کړی دی او زمونږ اواز یې رسولی دی. په اقتصادي برخه کې هر وخت موږ سره همکاري کړې ده او د افغانستان د پیشرفتونو ډېرې برخې چې هغوی دوی نړۍ ته او خصوصا د هر افغان غوږ ته رسولي د هغوی مخې ته په تلویزیونونو، په رسنیو، په عامه په ټولو کې هغوی ته رسولي دي. ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او ټولو ته ښه راغلاست وایم. الله جلاله دې وکړي چې همدغسې لکه مخکې تیر وختونو کې به چې 2 کاله مخکې کنفرانسونه او په ایره به او په ډار به او بعضې مسایل به زیات وو، اوس الحمدلله په هر ځای کې چې کینو په اطمینان او په ډاډ سره او په ده باندې بحث کوو، نو دا هم د الله جلاله شکر دی. زمونږ موضوع د مهاجرینو د پاکستان ته په زور سره راایستل دي چې د هغې حمایت لکه څنګه چې حکومت بیل مسؤلیت لري، ولس بیل مسؤلیت لري، تجار بیل مسؤلیت لري، صنعتکاران هم یو مسؤلیت لري چې هغه ستاسو په مخ کې تاسو سره د خپل ولس ته او خپل مهاجرینو ته خپل حکومت ته غواړو چې دوی ته ورسیږي چې مونږ په هر وخت کې په افغانستان کې چې کله طبیعي کومه پیښه شوې ده صنعتکارانو مالي مرستې کړي او هغوی ته خپل هغه کوم مسؤلیتونه دي چې دي هغه ادا کړي دي. همدغسې مهاجرین چې را روان دي د مهاجرینو اول زمونږ غوښتنه د اسلامي امارت د حکومت نه ده او د پاکستان د حکومت نه چې دا په زور ایستل دا به د افغانستان او د خصوصا د پاکستان د ولسونو تجارانو په منځ کې نفرت زیات کی. باید یو طرز العمل جوړ شي او په تدریج سره دا مهاجرین افغانستان ته راشي چې دوی دپاره ځای کاروبار د هغوی دپاره کار دا آماده شي. نو دا زمونږ هیله ده د دواړو حکومتونو نه. دویم د اسلامي امارت نه مونږ د ټول رهبري نه خصوصا د شیخ صاحب امیر المؤمنین نه، د ریاست الوزرا نه، همدغه د ټولو وزیرانو نه، د ټول هغه کمیسیونونه چې دوی ټاکلي دي د افغانستان د مهاجرینو د راتګ د خدماتو په خاطر باندې او په ډیر اخلاص باندې دوی تورخام بولدک کې هلته ورته ولاړ دي او دوی ته ډیر خدمات او ډیر په خلاص وړین تندي باندې هرکلی ورته ویلی او دوی ته وظیفه ورکړل شوې چې هر مهاجر چې د کم ولایت د کمې ولسوالۍ هلته باید ورسیږي او دوی ته هغه خپل چې کوم مسؤلیت لري هغه به ورته ادا کړي. دوی نه موږ مننه کوو او دوی ته د الله جلاله نه ورته کومک او نور هم خدمت غواړو چې نور هم خدمت وکړي. بله برخه د تجارانو چې موږ تاسو ګورو چې دوی سره په هر وخت کې کومک کېږي، بعضې خیمې وروړي او د ده سره سره ورته ډوډۍ ورکوي، د دوی نه هم ډېره زیاته مننه کوو. ټول فابریکو والا اکثر هر فابریکې والا سره خصوصا د هر ولایت اتحادیې سره د ټولو اتحادو سره چې تماس نیول شوی دی. اولینه دا خبر کوله چې کولی شو چې موږ 15 کسه 10 کسه چې تقریبا 4,000 فابریکې دي کولی شو 40,000 کسانو ته موږ دلته په فابریکو کې دوی ته ځای ورکو. هغه خلکو ته چې امارت اسلامي د دې لپاره میکانیزم جوړ کړي، څوک تعلیم یافته دي، څوک تخنیکی کارګر دی، څوک مسلکی کارګر دی، ځکه پاکستان کې اکثره دوی هلته کارونه کول چې دوی ته موږ ځای ورکولی شو او دا ډاډ ورکو امارت اسلامي حکومت ته او خصوصا مهاجرینو ته او ولس ته خپل هم ډاډ ورکو چې دې خلکو ته موږ په ټولو فابریکو کې فیصله شوې چې ځای به ورکو تر څو پورې دوی راشي او یوازې در په در باندې ونه ګرځي او خاورې په سر چې کار ورته نه وسي. دوی ته په ټولو برخو کې اولت ورکو. دا یو خبره. دویمه برخه چې اوس هم زه تماس کې عمر سره تقریبا 1995 کال کې د 113 فابریکو د افغان مهاجرو چې صرف د کراچۍ، لاهور او
وبخي د پیښور او اسلام آباد په فابریکې وي چې دا غیر لیست موجودو چې په هغه وخت کې د ډاکټر اشرف غنی نه موږ وخت واغسته، هغه سره کېناستل، هغه فرمان ورکړ چې دوی ته باید په د سبس کې خصوصا په هغه باریکاب کې هلته ځمکې ورکول شي او کورونه ورکول شي. خو دوی زیات تګ راتګ وکړ چې نور وزارتونو سره او خصوصا د ځونې پایتخت ریاست سره انکشاف ځونې پایتخت هغې ته وظیفه ورکړې وه، خو متاسفانه ډېرې منډې 2 کاله وکړلې، هېڅ سر یې ونه نیو او پاتې شي کله په یو اداره او کله په بله اداره، نو هغوی عمل ته پاتې شي. اوس بیا دوی هم غږ کړی دی چې باید امارت اسلامي ته زمونږ غږ ورسیږي او خصوصا صنعتکارانو ته هم ورسیږي چې زمونږ دغه فابریکې چې تقریبا اوس د 200-250 فابریکو نه زیاتې دي او دوی که چېرته پاکستان همدغسې شدیده فیصله وکړي او مونږ وباسي په 2 برخو کې چې یو اسلامي حکومت امارت باید د پاکستان حکومت سره خبرې وکړي چې مونږ ټول تجهیزات خپل انتقال کو افغانستان ته انتقال کو. دویمه برخه دا ده چې هغې ځای کې د ځمکو یا د بارک یا نور کوم ضرورتونه چې دي هغه باید دوی ته ورکړ شي او دوی باید داسې رانشي چې خدای نخواسته ته بیا در په در باندې وګرځي. نو موږ د دې لپاره چې منظم یو میکانیزم جوړ شي، یو ټیم هم جوړ کړی دی چې دا ټیم به د امارت اسلامي سره مشخص خبرې کوي د هغوی د ټول د افغانستان په اقتصادي برخه کې، د افغانستان په د مهاجرینو د راتګ او د تجارانو سرمایه گزارانو خصوصا صنعتکارانو چې هلته فابریکې لري چې دوی که تقریبا حساب کړی چې په زرهاو کسانو دپاره دوی کار زمینه هلته برابره کړې ده او دوی په میلیونونه کلدارې چې زه تاسو ته ویم چې دوی یو لیست رالیږلی چې ډېر په لوړه کچه دوی هلته ټکسونه ورکوي، مالیه ورکوي، محصول ورکوي چې دا هم د دولت او د خلکو د ملت ګټه ده په دې ځای کې چې هغوی دپاره د دا ظرفیتونه جوړ شي او دوی دپاره کار جوړ شي. راځو په دې برخه کې بله برخه مهمه ده چې زما خصوصا د ټولو افغانانو نه که هغه په داخل کې دي که هغه په خارج کې دي او خصوصا د امارت اسلامي نه چې مونږ باید څنګه کولی شو لکه څنګه پرون یو کنفرانس ډېر ابن سینا په نامه باندې چې مونږ باید د افغانستان ظرفیتونه وګورو، مونږ باید یوازې په دې باندې اتکا ونه کړو چې په افغانستان کې امن دی او امان دی او فساد نشته دی. مونږ باید په هغه ظرفیتونو باندې کار وکړو چې هغه مونږ کولی شي چې د خلکو دپاره کار زمینه برابره کړي، هغه کولی شي چې مونږ د سوال او د خیرات نه چې 20 کاله تیر مونږ سوال او خیرات غوښته د هغه نه خلاص شو، هغه کولی شي چې هغه پیسې چې خلک د افغانستان نه وباسي ستنې شي په افغانستان کې، هغه پیسې چې خلکو هغه د ملت هغه سرمایه ده چې ترکیه او دوبۍ او نور ملکونو ته وړي هغه بیرته راشي او خصوصا د هغه ځوانانو دپاره چې نن هر افغان په دې فکر دی چې زما یو زوی باید خارج ته لاړ شي، اول ته ما ته باید د میاشتې 500 او 300 او 400 ډالر وګټي. خو زه تاسو ته په ډاډ وایم چې د نړۍ په ډېرو ملکونو کې په برنامو کې په اقتصادي او برنامو کې برخه اخیستې دي، کنفرانسونو کې برخه اخیستې. په افغانستان کې تقریبا د 25 کاله کېږي چې صنعتکاران دي کار کوي، ظرفیتونه د افغانستان ټول معلوم دي، په دې باندې ډېر بحثونه شوي دي، مونږ کار پې کړی دی. یعنې که زه تاسو ته ووایم چې که چېرته 4 کاله په رښتیا سره امارت اسلامي تجار سرمایهدار او صنعتکار او ملت د افغانستان په اقتصادي برخه کې خپل هغه فکر هغه خپل انګیزه د افغانستان د آبادی لپاره راوړي، زه تاسو ته ویلی شم چې په افغانستان کې به خلک کارګر پسې ګرځي او کارګر به نه پیدا کېږي. اقلا چې مونږ حساب کړی دی د ورځې 1000 کانټینر افغانستان ته د 12 سرحدونو نه بندرونو افغانستان ته داخلیږي. دا د دې ملت پیسې دي چې خارج ته ځي او د وارداتو لپاره بیرته راځي. مونږ په هره برخه کې ظرفیتونه لرو، تقریبا 20,000 چې اوس مونږ 4,000 فابریکې لرو، 20,000 فابریکو ته په افغانستان کې ضرورت دی. همدغسې په مادانو کې چې مونږ اخلو تیږې او خاورې په ملت ته صادرو او هغې ته ناست دي. د دې لپاره د پروسس دپاره چې په هغه اصلي قیمت باید دا پروسس شي او په اصلي قیمت باید نړۍ ته وړاندې شي، دې لپاره مارکیټ جوړ شي، دې لپاره ظرفیتونه جوړ شي. نو دا تقریبا 12,000 کمپنۍ دوی ته د دې ته ضرورت دی. په زراعت برخه کې تقریبا 9,000 کمپنۍ ته چې مونږ یو وارداتي ملک یو، مونږ ولې صادراتي کېږو نه؟ په زراعت برخه کې ځمکې لرو، اوبه مهار شي، خلک سرمایه ګزاري وکړي پکې په دې ټولو برخو کې دا مونږ کولی شو چې د خلکو دپاره تنها 15,000 کمپنۍ په خدماتي بخش کې او انرژي برخه کې په افغانستان کې اشد ضرورت دی چې باید دلته خدماتي کمپنۍ
انرژي او برخه کې چې افغانستان انرژي نه لري په هر برخه کې دلته ضرورت چې موږ دنه استفاده وکړو تقریبا موږ په میلیونونو افغانان ته دلته ځای ورکول شو د کار هغه ځوانان چې زی هغه بیا په خارج کې ټیکس ورکوي هغه ته یا په کمپونی کې 2 کال 3 کال تقریبا کېږي پراته دي سرنوشت نه دی معلوم یا په خپل اولاد باندې دوی 15000 10,000 ابل ورځ یو نفر راغی وي تقریبا $10,000 ما دی یو نفر سره کړی چې زما زوی کاناډا ته ورسي مالته $10,000 لري یو چا سره یو کمیشن کار سره یو چا سره ایجنټ سره خبره کوي او ته دلته په افغانستان کې کار نه کوي $10,000 کته دکانم جوړ کې 15 کسان تاسو سره کار کوي $10,000 کداغه 3 کسان تاسو یو شرکت جوړ کړئ سهامي شرکت جوړ کړئ تاسو په سلهاو کسان ته کار ورکول شي نو په دې حق لا باید زه د ټولو رسنیو نه غواړم چې د افغانستان لپاره مثبت فکر وکړو په د باندې بحثونه وکړو د خلکو ذهنونه خلاص کړو چې نه افغانستان غریب دی او نه د افغانستان خلک غریب دي صرف د انګیزه ده چې موږ ته نړیوالو راکړي په دغه 2 کالو مخکې تحول کې موږ نه معنوي سرمایه دوی وتښتوله په 2015 کال کې موږ سفر لرو د ترکیه ته هغه ویل چې خارجيان ووتل او تاسو د سرمایه راوړئ ترکیه کې سرمایه گذاري وکړي موږ ورته چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي یعنی په دې کار کې د سرمایه په افغانستان کې پیدا شوی څنګه خارج ته جذب کو هغه موږ تاسو ګورو چې انجنيران ډاکټران پوهان هر څوک په دې فکر وکړي افغانستان نه اوزه دلته موږ یوازې دا مسؤلیت نه لرو چې باید $500 د پاره د $1,000 د پاره د $2,000 د پاره کار وکړو دلته د خپل ملک او د خلکو دا مسؤلیت هم په موږ د کپاسي رسیږي موږ ته کنه رسیږي باید په دې برخه کې اول فکر وکړو نو په خپل به موږ ترقی کوو موږ ته به خماشات وسی موږ ته به کاروبار وسی نو په دې لحاظ باندې هیله مې دا چې ټول په مثبت انګیزو باندې کار وکړو خلکو ته خپل هوادوالو ته چې په خارج کې پراته دي په داخل کې پراته دي که خارجيان دي که داخليان دي هغه ته مثبت فکر ورکو او هغه ته څو خبرې وکړو چې یوازینی زموږ د لپاره افتخار څه دی په دې وس وخت کې چې د افغانستان یو افغان وینه نه تویږي لکه مخکې 200-300 کسان بچي الته وژل کېدل او اب د افغان بچو کدی په لو د افغان بچو که اپل او افغان بچو که په منځ کې ولسو هغه د افغان بچو هغه وینه تویول نه خلاصو اوس پرې دی چې دغه افغانان او دغه خلک د خپل د خپل وطن لپاره کار وکړي د خپل خلکو لپاره وکړي تاسو د وګو د بار نه خلاصي تاسو ورته ورکوي اسناد ورکوي کنه ورکوي پرې چې خپل افغانستان ته راشي او صرف زموږ وختونه د نړیوالو نه خصوصا د امریکا نه چې زموږه پیسې خلاص کړي که تاسو پرشتیا سره بشر دوستانه د افغانانو سره تاسو مرسته کوي خیرات راګي او پیسې د زما کنګل کړی دي او ما نه پرې دي چې زه خپل د چین نه د نوري دنیا نه د جرمني نه د نوري دنیا نه ماشين واخلم مواد خام واخلم او بل شي واخلم او هغه دلته راوړم دلته د خلکو لپاره کار ورکم هغه دي په ما بند کړی دي او ما ته چې 2 میلیون او 3 میلیارډ ډالر می درکړه څه شو ډالر نو په دې لحاظ زما د ټول نړۍ خصوصا د همسایګان غوښتنه ده چې ټول نړۍ زموږ په پیسو باندې هغه باندې هیڅ لاس د دوی نه راځي پر چې افغانانو ته کار پکې پیدا شي تجارت وکي بزنس وکي کاروبار وکي او د خپل ملک ترقی او صلح امان ټول په پیشرفت کې دي کله چې په یو ملک پیشرفت راځي خلک د جنگ نه لاس اخلي جنایي جرایم نه لاس اخلي او د خپل وطن او د خپل د اولاد د حلال روزي او د تعلیم په فکر کې کېږي نو دا مې غوښتنه ده درېمه د خپل همسایګانو افغانستان د جغرافي داسې یو موقعیت لري ازبکستان په خپل خبرو کې چې موږ په ورسره په مجالسو کې ناستو مطلق پوښیو چې افغانستان د یو اتصال او د یو اقتصادي مرکز ګرځي ایران تاسو ولې چې دغه تقریبا 15 کسان راغلي چین ته موږ سفر لرو هغه په دې پوی دي چې بغیر د افغانستان نه کې چې تاریخونه پیړۍ مخکې چې افغانستان د یو مرکزی لار و د نړۍ لپاره د دې ځنه بخت ته پورته جنوب او غرب ته به تیریدل دغه سلار به جوړیږي ان شاء الله تعالی او دا به د افغانستان په ګټوي د خلکو په ګټوي خلکو ته به کار پیدا کیږي او خلک به د جنگ نه د فساد نه د جرایم نه د ټول نه لاس اخلي نو بیا هم چې زمونږ غونډه د مهاجرینو په حق لده زه امارت اسلامي ته د ټولو مشرانو ته کمیسیون ته ډاډ ورکوم چې صنعتکاران مطلق تاسو سره ولاړ دي او مهاجرین ته ډاډ ورکوم چې صنعتکاران تاسو لپاره مالی وسایل شوي ده واسه کومک در سره کوي او خصوصا په کاریابۍ کې تاسو سره مطلق ولاړ دي په زرهاو کسان ته بس تاسو کار ورکو او ان شاء الله تعالی خو یو خبره په اخر کې زرا لنډوم خبره خلاصوم هغه ورځ زما یادېږي چې کله د ثور کودتا وشول مونږ واړو او په هغه ځکه د افغانستان نه خلکو هجرت کو دا زمونږ ننګرهار نه په کچرو کې د دې ولسوالۍ نه خلکو خپل بسترې لېږلې اول ته چې لاړ په خیمو کې په کچګړې اول کیمپ چې په هغه کې په یو خیمه کې په ګرمۍ کې به ولاړو
او په هغه ځکه به خپل بچی نه ولته به شګي چاڼولې دا زما یادېږي خو افتخار په دې کوم چې خپل افغانستان ته راځي او خپل کور ته راځي او خپل دغه ولس ته راځي چې هلته د دې د مور او د پلار چې د وطن مور ده او پلار دی او د خپل غېږې ته راځي او دلته په افتخار سره ژوند کوي که په هر حالت کې دې حالات نه به انشاءالله تعالی وځي او موږ به د خیره سره په ګډه سره افغانستان جوړو او د خلکو لپاره دا مسؤلیت دی زمونږ دا یوازې د امارت اسلامي مسؤلیت نه دی دا د هر افغان مسؤلیت دی چې باید که هغه تجار وي که صنعتکار وي چې خپل ولس ته غېږه ورکړي خپلو بچیانو ته کار زمینه برابره کړي او دوی د دې اقتصادي مشکلات نه وباسي بیا هم تاسو نه مننه کومه الله جلاله دې ټولو ته اجر ورکړي او رسنۍ نه بیا هم خورګانو نه ټولو ورونو نه مننه کوم چې هر وخت تاسو راغلي یاستئ او انشاءالله تعالی ټول به مثبت فکر د افغانستان د اقتصاد لپاره او د رشد لپاره انشاءالله کار کوو مننه کوم تاسو